ستوري صاحب زموږ خو کوم ریاست چې اړوند فعالیت روان کړی ده تاسو ورباندې خبر یاست او ټول مسلمانانو ته معلومیږي په ټولنه کې اقامه د معروفاتو ازاله د منکراتو کوي او هغه دا رقم ته وي چې هغه که اختر وي که غیر اختر وي ځکه زموږ ملګري محتسبین حضرات مرکز اولسوالۍ کې چې لږ رسمیت لري او دا رقم د رخصتۍ ورځې هم نه لري نو اختر کې هم زموږ فعالیت روان وي په دغسې ورځو کې هم فعالیت روان وي نو الحمدلله تشکیلات مو ډېر ښه منظم کړي دي لکه څنګه چې په نورو اخترونو کې تشکیلونه منظم وو په ټولنه کې مو اقامه د معروفاتو ازاله د منکراتو کوله خلکو ته مو توصیې کولې چې منکرات ناروا مه کوئ او په معروفاتو سره د عمل توصیې وي نو الحمدلله په دې اختر کې هم دغه ټول ترتیبونه برابر دي تشکیلات منظم دي مرکز اولسوالۍ کې ملګري ټول په کار باندې دي نو الحمدلله فعالیت ډېر ښه روان ده د اختر دپاره کوم ځانګړي پروګرامونه شته اختر دپاره خو داسې پروګرامونه لرو چې په اختر کې کوم څه ناڅه پیښیږي ځکه چې ستوري صاحب دونه به ووایو چې دغه روژه یو ډېره مبارکه میاشت وه دغه حدیثو کې میاشت مبارک وایي دا مسلمانانو د یو سیزن میاشت ده یعنې د مسلمانانو د اعمالو یو سیزن ده ځکه چې هغه سرکش شیطانان ټوکې تړل شوي مسلمانان به د خپلو نیکو اعمالو ته ورخلاص وي خو شیطانان چې که مخکې راخلاص وي نو هغه د انسان لپاره ډېر غټ دښمنان دي شیطان د انسان لپاره غټ دښمن دا کوشش کوي چې زموږ ستاسې دا کړي عملونه له بین څخه یوسي نو په دا اختر کې په خوشحالیو کې مثال زموږ ستاسې ځوانان زموږ ستاسې خویندې زموږ ستاسې نور کسر قشر چې کوم وي هغه په منکراتو باندې اخته کوي هغه په نارواو باندې اخته کوي هغه په غیبت باندې په نورو نارواو باندې زموږ اداره دا کوشش کوي چې د خلکو اعمال پر ځای باندې پاتې شي او په خلکو کې په دغه ټولنه کې اقامه د معروفاتو راسي او خلک دا رقم ته نه وي چې په خپل میله ځایونو کې یا په داسې میلو باندې اخته وي چې هغه شریعت له نګاه څخه ناروا وي او داسې په داسې اعمالو باندې اخته وي چې مثال لمونځونه نه وي اودسونه نه وي مثال دا په ټیم باندې نه وي نو الحمدلله په دې ټولو کې ملګري کوشش کوي په اختر کې مو دغه نظم جوړ کړی دی او ترتیب مو جوړ کړی دی په مرکز ولسوالیو کې مو د ګشتو ترتیب جوړ کړی د خپلې کمیټې مو ټاکلي دي نو دغه ټولنه کې انشاءالله خدای کول کوشش کوو چې دغه ترتیبونه ټول په مخ باندې وي او د مسلمانانو دا کم کړي عملونه شیطان د بین څخه یو نسي شیطان انسان لپاره غټ دښمن ده کوشش کوي چې اعمال یې چمله چې مو څخه یوسي زموږ ملګري دا کوشش کوي چې په ټولنه کې اقامه د معروفاتو د منکراتو راولي په خبرو کې مو یادونه وکړل د میله ځایونو او تفریحي ځایونو دپاره چې هلته به تاسو هم ځانګړي پروګرامونه ولرئ او د دې تر څنګ هلته به محتسبینو حضراتو ته هم دندې سپارلي دي مثلا هلته به د دوی دندې څه په میله ځایونو کې ستوري صاحب میله ځایونو کې خو نورې کومې میلې چې د شریعت له نګاه څخه جواز ولري هغه میلې خو ټول مسلمه امت کولی شي ټول ځوانان یې کولی شي هغه میلې کولی شي په هغه کې دا وي چې کله کله تاریک الجمعتي وي لمونځونه په جماعت سره نه وي کله کله بیا دا رقم ته خلکو دا رقم ته لکه کرکټو دا رقم جامې ورته اغوندي چې هغه دغه عورت یې ښکاره وي او دا رقم ته وي چې مثال هغه د شریعت له نګاه څخه برابر نه وي یا دا رقم میلې خلک کوي چې په هغه کې شرطونه ږدي دا رقم قمار رقم میلې وي نورې میلې وي نو هغه ملګري کوشش کوي چې هغه میلې بندې کړو او دا رقم ته چې مثال لمانځه ټیم ورباندې راغلی ملګري خپل ټول میلې والا خپل لمونځ په جماعت سره وکوي او په ټیم باندې وکوي او له هغه وروسته بېرته خپله میله به یې شروع کړي ډېره مننه جناب خلیفه صاحب په روسیې کې کوم پیغام لرئ مهرباني وکړئ او ډېری دوستان به ستاسو غږ همدا شېبه د ملي راډیو څخه اوري پیغام خو مو دا ده ټول مسلمانانو ته ټول مسلم امت ته چې دا د روژې مبارکه میاشت تېره شوه او خلکو به ډېر کوشش کې کړی وي او ډېرې خوارۍ به کې کښلي نو چې دا خپل ژوند ته ښه متوجه شي په دغو ورځو کې دا کوم چې څه کړي دي هغه له لاسه ورنه کړي او دومره خبر مو ټول مسلم امت څخه دا ده چې هر څوک له موږ سره په دې کې کومک او کوشش او همکاري وکوي چې هر څوک له موږ سره کوشش وکړي چې په خپله په ټولنه کې اقامه د معروفاتو راولي ازاله د منکراتو راولي له ځان څخه ورشروع کړي تر خپل اولاد پورې تر خپلو کورنیو پورې مثال تر خپلو انډیوالانو تر خپلو ملګرو پورې دا له ټولو څخه ټولو ته مو دا پیغام ده چې له موږ سره په دې برخه کې فرق همکاري وکوي له موږ سره کومک وکوي او په اخر کې یوه یادوري بیا ټولو ته کوم او ټول ته د اختر مبارکي وایي الله تعالی جل جلاله د دوی د ټول مسلم امت عبادتونه قبول مقبول وګرځوي چې ستاسو طریقه زموږ ټول مسلمانانو پر زموږ غږ ورسیږي او دغه زموږ خبره واوري او زموږ پیغام ته ورسیږي او اخرنۍ خبر مو د ټول مسلم امت لپاره خصوصا بیا د افغانستان مسلمانانو لپاره بالخصوص بیا د زابلي ولسونو لپاره
ځکه چې په زابل کې زموږ دغه کار ده چې له موږ سره په خپل شخصي په اقاماتو معرفاتو کې همکاري وکوي که چیرې خلک یو ځای په معرفاتو باندې عمل نه کوي له موږ سره رابطه وکوي موږ دغه دپاره خپل نمبر 24 ساعت فعال کړی دی او که دا رقم ته څوک منکراتو باندې اخته وي په هغه کې له موږ سره همکاري او کومک وکوي د دې لپاره زموږ خپل شمېرې فعال دي چې ملګري مثال کوشش وکړي چې له موږ سره په دې بخش کې فرا همکاري وکړي ځکه دا په ټولنه کې اقامت د معرفاتو ازاله د منکراتو د ټولو مسلمانانو یو ګډ مسؤلیت ده دا به ټول په ګډه باندې اقدام کوو د خپلې ټولنې د اصلاح دپاره د خپل ځوان قشر د اصلاح دپاره د خپل ځوان نسل د اصلاح دپاره به ټول لاس وکړو ټول به کوشش کوو چې په یو ښه احسنه طریقه په یو ښه طریقه سره خپل ولس راجوړ کړو خپل ځوانان راجوړ کړو خپل کسانان راجوړ کړو او په ټولنه کې اقامت د معرفاتو ازاله د منکراتو راسي ډیره مننه